إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا د دین اسلام ډیرو قدرمنو خوږو او عزتمندو ورونو د تیرې خطباتونه دا مسئله او دا خبره شروع ده چې د یو ځواني به څنګه قیمتي شي د انسان زندگی په څه قیمتي کېږي او خاص کر د ځوانانو ځواني به څنګه د کمال والا ځواني شي چې د هغې ټوله زندگی تر مرګه د ښکلا والا شي نو د هغې اسباب شروع چې یو سبب په هغې کې چې د ځواني پې قیمتي کېږي بلکې د ټولو انسانانو زندگی پې قیمتي کېږي هغه د الله رب العالمین بندگی ده
د الله رب العالمین ډېرې ښکلې ښکلې بندګیانې دي چې تېرې خطبه کې د هغې څه ذکر شوی. زما خوږو ځوانانو ورونو یوه بندګي ده د الله رب العالمین که الله موږ ته د هغې توفیق راکړي زمونږ ژوند به د ښکلا شي، ژوند به د کمال شي، زندګي به قیمتي شي. د بادشاهانو د بادشاه د رحمتونو نعمتونو برکتونو مستحق به وګرځو، د آفتونو مصیبتونو مشکلاتو کړاوونو نه به محفوظ شو. حقیقي شرافت باندې به شریک بندگان جوړ شو. اغا تهجد دی چې یو انسان خپل محبوب بستر پریدي، خپل کټ پریدي، خپل فرش پریدي او د الله رب العالمین د رضا دپاره راپاڅېږي، د الله ذکر وکړي او دس وکړي او د هغې نه وروستو دی په مانځه باندې ودرېږي او الله سره ډېر په تضرع عجزۍ مناجات شروع کړي ان تر دې چې د سترګو نه یې اوښکې روانې شي. دی سړی باندې که دا دروازه په چا را کولاو شوه، په ده د هر خیر دروازه کولاو شوه، په ده د رحمتونو دروازه کولاو شوه، په ده د برکتونو دروازه کولاو شوه، دا د رسوۍ او شرمندګۍ نه محفوظ شو. رب العالمین دې په موږ او تاسو دا دروازه را کولاو کړي. د شپې منځ قیام اللیل تهجد دا داسې یو بهترین عبادت دی چې دنیا کې هر کمال او د آخرت هر کمال ته سړی په دې باندې رسیږي. تاسو وګورئ رب العالمین د امام الانبیاء شفیع المذنبین صلی الله علیه وسلم یو عظیم مقام ذکر کوي چې ټول انبیاء به دغه مقام او مرتبې ته فسخیږي چې هغه د شفاعت عظما مقام دی چې انسانان به د آدم علیه السلام نه واخله تر آخرني نبي پورې په دې ارمان لاړ شي چې څوک پیدا کم او رب ته شفاعت وکم. اولني انسان نه واله تر آخرني انسانه پورې دا ټول به روان وي جرګه به خو ټول انبیاء به د دې نه معذرت غواړي چې نه موږ د دې مقام د دې مرتبې د دې اعزاز او شرف مستحق نه یو. دا عزت دا شرف دا مقام دا مکانت الله یو شخصیت ته ورکړی دی چې عیسی علیه السلام به د هغې رهنمایي وکړي وایي اذهبوا الی محمد صلی الله علیه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. داسې یو بنده ته لاړ شئ چې الله ورته مخکني او وروستني ګناهونه ټول معاف کړي دي چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ټول انسانان به نبی علیه السلام ته لاړ شي او هغه به الله ته په سجده پرېوځي، الله به هغه ته حکم وکړي یا محمد ارفع رأسک وسل تعط واشفع تشفع. ای زما حبیبه سر اوچت کا سوال کوه قبلیږي او ته غواړه تا ته به درکولی شي. هغه به د امت په باره کې شفاعت وکړي چې یا الله یا رب امتی امت. دا عظیم مقام چې ټول انبیاء دې مقام ته پسخیږي او د دې مقام او د دې مکانت نه اعتذار غواړي. الله دا زمون نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی خو د هغې نه مخکې د دې اعلی مکانت او منزلت او مقام د حاصلولو نه مخکې ورته د یو عبادت تلقین کړی دی چې هغه د شپې تهجد دی. چې زما حبیبه د شپې تهجد کوه چې تا الله مقام محمود ته ورسوي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. او دا د دې خبرې دلیل دی چې دا عزت دا شرف دا اعلی مقامونه چې انسان ته ورکولی شي
دا په هغه عبادت باندې ورکولی شي چې د کوم عبادت نه موږ غافله یو د کوم قیمتي ټیم موږ په خوبونو تېرو د کوم اعلی او قیمتي ټیم موږ په لهو لعب باندې خرج کوو هغه د دنیا د فسق و فجور شکار جوړ شوي یو د ښکلی عبادت زموږ نه پاتې دی شپه په لهو لعب تېره کړو شپه په فسق و فجور باندې تېره کړو شپه چې دی هغه په ګانو بجانو باندې تېره کړو غلطي ویډیوګانې وګورو فیسبوک او ټیک ټاک او وغیره نور د لهو الفسق و فجور اسباب استعمال کو او دا قیمتي موقع دا د سرو زرو چانس زموږ نه ضایع شي دا که یو انسان راګیر کو انسان ته هغه شرف ملاویږي هغه شرف کوم شرف چې رب کائنات د جبریل امین په واسطه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته د هغې خوشخبري ورکړې ده او فرمایلی دي چې واعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل وعزه استغناؤه عن الناس رب کائنات جبریل علیہ الصلاة والسلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته راولېږه او ورته یې وویله چې پنځه ضروري قیمتي خبرې دي چې هغه زما حبیب ته پیش کا په هغې پنځه ضروري قیمتي خبرو کې یو دا وه چې ای زما حبیبه پوهه شه چې د مؤمن شرافت د شپې مونځ دی چې سړی لږه حصه د شپې خپل خوب پرېږدي آرام پرېږدي خپله بستره او خپل اهل پرېږدي او الله ته په تضرع عجزۍ باندې ودرېږي او د مؤمن عزت دا دی چې د بندگانو نه استغنا کوي خپل حاجتونه دی فقیرانو مسکینانو بندگانو ته نه پیش کوي بلکې خپل حاجت هغه غني ذات ته پیش کوي چې د هغې خزانې ډکې دي هغه په غوښتلو راځي خوشحالیږي او د خپل حاجتونه هغه ذات ته پیش کوي نه دي بندگانو ته چې دا محتاج دي فقیران دي په غوښتلو خفه کېږي او پریشانه کېږي ورته ویل چې وعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل وعزه استغناؤه عن الناس همدغه وجه و چې الله خپل حبیب ته د تهجد حکم کړی او هغه به داسې تهجد کول چې عام بندگان د دغې تهجد انداز راګیرولی نشي مونږ او تاسو خو ډیر کمزوري یو په ګناهونو کې لطفت یو هغه پاک صحابه کرام هم وایي هغه پاک صحابه کرام چې مونږ دغه مقدار تهجد چې د الله حبیب به کول مونږ نشو کولی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي یوه ورځ زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د شپې په مانځه کې ودرېدلم چې ده سره به مونځ وکړم وایي حتی هممت بامر سوء تر دې چې ډېره بده اراده مې زړه کې راوګرځېده صحابه کرام ورته وایي څه اراده دې په زړه کې راوګرځېده وایي زما وس نور نه کېده مال چې هغه پرېږدم او ځان له مونځ وکړم دومره اوږده تهجد به یې کول ځکه د یو رکعت اندازه یې موږ ته حذیفه رضی الله عنه پیش کوي حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي و یوه ورځ زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې د شپې په تهجد باندې ودرېدلم هغه سورة البقره شروع کړه زما دا خیال و چې زه 100 آیاتونه چې ولولي بیا به رکوله لاړ شي هغه په 100 آیاتونو ور واوړېده ما ویل چې سورة البقره ختمه کې دا به رکوله لاړ شي سورة البقره یې ختمه کړه او سورة النساء یې شروع کړه ما ویل سورة النساء چې ختمه شي بیا به رکوع ته لاړ شي هغه سورة النساء هم ختمه کړه او سورة ال عمران یې بیا شروع کړه سورة ال عمران چې ختم کو نو بیا رکوله لاړ څه د پاسه 15 سپارې په یو آیت کې لوستل ځکه خو عبدالله بن رواحه رضی الله عنه د دې په باره کې فرمایي وایي وفینا رسول
رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. الله حبیب هغه بهترین انسان دی چې هغه په داسې حالت کې شپه تېروي چې د اړخ بسترې نه جدا یې کله چې مشرکان وباندې خپل ځای نه درانه وي او هغه درانه په دې خپلو بسترو کې پراته وي د الله ته په تضرع عجزۍ باندې ودرېږي. مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه فرمائی وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقوم من الليل حتى انتفخت قدمه. د الله نبی صلی الله علیه وسلم به دومره اوږده تهجد کول دومره مقدار کې به ولاړو چې د هغې قدمونه به وپړسېدل. د بل روایت کې راځي چې پوندې یې وچاودلې د ډېر اوږده تهجدو د وجې نه ورته وویلی شو چې ای د الله رسول دومره مشقت او تکلیف برداشت کړې حال دا دی چې تا ته الله اولني او آخرني ګناهونه معاف کړي دي. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هغه وفرمیل چې الله زما سره دومره احسان کړی دی دومره عزت او شرف یې ماله را کړی دی. افلا اكون عبدا شکورا نو زه د الله شکر گزار بنده جوړ نشم چې الله په ما دا احسانات کړي دي باید زم شکریه ادا کم کنه. زما خوږو او قدرمنو ورونو راځئ موږ خپلې زندګۍ ته سوچ کوو که نه په موږ هم الله دومره احسانات کړي دي چې هغه د شمار نه بهر دي. ته د خپل خوراک انداز واخله د څښاک واخله د لباس واخله د اوسېدو د ځای واخله دغه رنګې د کار روزګار واخله خپل مال او سرمایه او خزانه دې وګوره. دنیا کې د عزت وګوره په کور کلي دې کې د خپل عزت او شرافت ته وګوره خلک درله څومره قدر او عزت کوي د دې ټولو خزانې الله سره دی او دا نعمتونه الله درکړي دي. که نن ته اعلی معیار کې صحت الله درکړی دی د الله د طرف نه دی خوراک اعلی انداز کې خوراک ته ملاویږي د الله د طرف نه څښاک کم کور کې چې اوسېږي کمې سورلۍ کې چې ګرځې دنیا کې چې تا ته کم عزت کوي خلک درته ټیټو باس کېږي خلک دې قدر کوي خلک دې عزت کوي خلک دې په مینه او محبت او شرف یو ځای ته راغواړي دا هم بې شماره نعمتونه دي د الله. موږ د دې نعمتونو شکریې ادا کولو نه چېرته یو چې د الله حبیب وایي په ما الله احسان کړی دی زه به شکریه ادا کوم. نو موږ خو هم د الله رب العالمین د نعمتونو په شیبو کې زندګي تېرو او د الله نعمتونه شیبې شیبې په موږ راورېږي. زما کې د قدرمنو عزتمندو ورونو انسان چې کله تهجدو ته راپاڅېږي د دې انسان ته خپل مقام معلوم نه وي دې ته هغه اعلی عزت او شرف د رب کائنات د طرف نه ورکولی شي چې که دې ته معمولي غونته کې پریشاني او خفګان رسېږي د عرش مالک غیبي انتظام کوي. ام المؤمنین حفصه بنت عمر رضی الله عنهما د ده صفت دا او چې ډېرې روجې به یې نیولې او د تهجدو سره مینه لرونکې زنانه وه. یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده د طلاقولو اراده وکړه بلکې یو طلاق یې وله ورکړه رجعي خو دې کې دا ښکلی صفت موجودو دا د عزت او شرف صفت پکې موجودو. رب العالمین د عرش نه حکم صادر کو جبریل علیه السلام را اولیږو او خپل حبیب ته حکم وکړو چې مره فلیراجعها فانها صوامة قوامه. ای زما حبیبه دا بیبي دې څنګه طلاقه کړې ده دې کې خو د کمال صفات دي چې د الله د یېرې نه روجې نیسي او د الله رب العالمین د یېرې د وجې نه د تهجدو ته پاڅېږي. همدا صفتونه
زمونږ د دین مشرانو چې هغوی د ځوانۍ په وخت کې د دې عبادت ډېر اهتمام کړی دی الله داسې مقام ورکړی دی چې نن موږ نوم ډېر په عزت یادو ډېر په شرف یادو بلکې د هغوی د سیرت په لوستلو د خپل ایمان تازګي راولو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه د هغه بیبي د حال نقل کوي وای د ده ټوله شپه انداز دا او د ده به ټوله شپه انداز دا چې د ماسختن لمونځ به ملګرو ته په جماعت باندې ادا که خپله به مانځه ته مخکې شو چې کور ته به راننوته دی به په مانځه ودرېده ولاړ به تر دې چې د سحر اذان به وشي یو ځلې معاویه بن حدیج رحمه الله د ملاقات تراله او انتظار وکول زما د خیال امیر المؤمنین چې ته به اوده یې هغه ورته تعجب وکویل ای معاویه زه به څنګه اوده شم اذا نمت النهار لاضيعن رعیتي ولئن نمت الليل لاضيعن نفسي فكيف النوم مع هذين يا معاويه که د شپې اوده شمه د ټولو مسلمانانو مسؤلیت په ما باندې پروت دی رعیت مې هلاکیږي ځکه داسې غافل حکمران نه و چې هغه خپلو خوندونو شهوتونو مزو کې پروت و رعیت چې دی هغه ځورېږي او هلاکیږي او تباه کیږي نه بلکې د یوې ذرې حساب د خپلو ګورنرانو سره کوو او د هر مؤمن درشل ته د هغې حق وررسو او که د شپې زه اوده شم نو نفس مې هلاکیږي ځکه هغه انسان د شیطان د لوبو یو ملعبه ګرځي د لوبو سامان ګرځي څوک چې د شپې تهجد نه کوي شیطان ورله په غوږونو کې بول کوي نو زه به څنګه د دې دواړو ښکلي صفات د دې دواړو درنو مسؤلیتونو سره به زه څنګه خوب وکړم امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه چې کله ظالمانو شهید کو نو د هغه بیبي وویله چې قتلتم والله انه ليحيي الليل كله بالقرآن ظالمانو دا خو شهید کو په مخ د ځمکه دومره غوره سړی و چې تاسو په دې قاتلانه حمله وکړه او دا هم شهید کو زما دې په الله قسم وي چې ټوله شپه به د په قرآن شوقي راوله خيار عباد الله دومره بهترین بندگان ستاسو د تورو د لاندې څنګه راغلل زما خوږو ورونو زه چې لږ سوچ وکړو دا هغه خلکو چې دنیا کې ورته الله رب العالمین د جنت زیری ورکړو چې زه ته جنتي یې او بیا هم د الله نه دونه یره کوله دومره عبادت یې کوو موږ ته دا خوشخبري نه ده میلاو شوې بلکې دا یره ده چې زموږ خاتمه به په ایمان راځي او که په کفر موږ به زموږ ګناهونه به ډېر وي او که نیکه به ډېر وي زموږ د ګناهونو تله به درنېږي او که د نیکو تله به درنېږي بلکې په خپل ځان باندې موږ پوهېږو بل الانسان علی نفسه بصیره چې ورځ کې د شپې ګناهونه ډېر دي او په شپه کې د ورځې نه ګناهونه ډېر دي مجلسونه د ګناهونو نه ډک دي او بیا داسې غافله زندګي تېرو لکه مخکې چې موږ ته مشکلات نه وي څه بهترینې زنانه وې د سلفو چې خپله خو پرېږده خپل خاوندان به هم راپاڅول او د الله بندګۍ طرف ته محمد ابن حبیب الفارسی رحمه الله په باره کې راځي چې د هغه بیبي وه هغه به دله د شپې د تهجدو په وخت کې راله ورته ویل چې قوم یا حبیبي السفر بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت اے زما محبوب خاوندا پاسېږه سفر راته ډېر اوږد پاتې دی او توخه را سره ډېره کمه ده او د ټولو نیکانو ډلې آخرت ته په سفر روان دي ما او تا ناراسته دلته پراته یو پاسېږه
هغه به یې راپاسه. دغه وجه ده چې کمال ته هغوی په دې باندې رسېدلي وو چې هغوی دا ژوند د الله رب العالمین په بندګۍ باندې قیمتي کړی و. ژوند یې د الله رب العالمین بندګۍ له ورکړی و. نو د الله بندګي هغه کمال ته رسولي و. د الله بندګي نو که یو انسان نن زمانه کې هم غواړي چې زه د کمال حاصل کم، زه د شرف حاصل کم، زه د عزت والا شم، او ټوله ورځ د زما بهترین انداز کې په عبادت باندې تېره شي، قیام اللیل ته لږ غونته کې ساعت د الله په بندګۍ قیمتي کا. یقینا د الله په عبادت کې داسې خوند دی چې د بادشاهانو بادشاهۍ کې هغونه خوند نشته. والله بادشاهت خو ټول غمونه دي، کړاوونه دي، مشکلات دي، مصیبتونه دي. نن یو خطره او سبا بله خطره، نن یو کړه او سبا بل کړه. دغه وجه ده چې شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمه الله ته یو ځلې بادشاه د دور خبر راولېږه، خط یې راولېږه او ورته وویله چې ډېر ښکلی عالم یې، دا ستا څه زندګي ده؟ خړه پړه زندګي دي د مسجد کې د طالب العلمانو سره. په ګرد و غبار کې پروت یې، دا څه ژوند دی؟ راشه زه به تاله یو وزارت درکم، یو ګورنري به درکمه، د ژوند په خوند به پوه شي. هغه ته جواب کې یو شعر ولېږه. دغه شعر مقصد یې دا دی، وایي زما دې په رب العالمین قسم وي چې زه کله د نیمې شپې بادشاهت را یاد کمه، چې د خپل کټ نه راپاڅېږم، اودس وکړم، د الله ذکر وکړم، الله ته په تضرع ودرېږم، دا داسې بادشاهت دی چې د دې مزه زه راواخلمه. زما دې په رب العالمین قسم وي که ستا بادشاهي په یوه وربشه در واخلم. خو کله چې یو انسان د الله بندګۍ سره التزام وکړي، همیشوالی وکړي او د ګناهونو نه فریض وکړي، د الله په بندګۍ کې داسې یو خوند دی چې دا د بادشاه په بادشاهت کې نشته، د وزیر په وزارت کې نشته، د ګورنر په ګورنرۍ کې نشته. دا منصبونه خو ټول غمونه او کړاوونه دي. حقیقی ښکلې زندگی د الله په بندګۍ کې د رب کائنات فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. وجه دا ده چې کله یو انسان د شپې تهجد نه ته راپاڅېږي، ټوله ورځ د هغه بندګۍ ته چې دی شوق کېږي، مزه راځي او ټوله ورځ د هغه د پرهیز زندګي تېروي. او چې کله یو انسان دا وخت دا قیمتي وخت ضایع کړي په غفلت کې، نو دا هغه نفس د شیطان د لوبو شکار وګرځي، نفس خبیث وي او هر عبادت ته املا ماتی. زمونږ دا د عبادتونو شوقونه ځکه کم دي چې دا ښکلي صفات په من کې نشته، د دې تلقین نشته، د التزام نشته. نن سبا چې یو سړی جماعت مانځه ته راځي که نه، ډېر تکړه انسان هغه دی چې راورسېږي یو رکعت دوتی تلی، بلکې قاعدې ته اخرنۍ قاعدې ته راورسېږي. هغه خلک نشته چې اذان واوري الله اکبر معنام دا ده چې ای بنده دا څومره شیزونو چې ته راښکارګړی نیولی، ستا رب د دې ټولو نه ډېر لوی دی. دا دکانداري، دا روزګارونه، دا کارونه، الله اکبر، الله د دې نه لوی دی. خپل ټول کارونه پرېږدي، راشي د الله بندګۍ ته، اودس وکړي، 2 رکعاته لمونځ وکړي او بیا ذکر اذکار وکړي او بیا د الله عبادت ته پاسي. دا ولې نشته؟ ځکه دا بنیاد چابي چې کومه ده، د هر خیر چابي هغه موږ غورځولې ده چې هغه تهجد دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، او دا وجه ده چې شیطان ته د دې خبرې پته ده چې تهجد د خیر چابي ده، ځکه ډېر کوشش کوي چې یو انسان د دې نه منع کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان وده شي، شیطان راشي د دې سر خواته، د دې سر اخرنۍ حصې ته د بدن لس 3 غوټې ورکړي او داسې په آرام سره وایي ورته وایي چې وده شه، اوږده شپه ده، کله به پاڅېږي. چې کله انسان راپاڅېږي تهجد ته د الله ذکر وکړي، دا 1 غوټه ایله شي، چې اودس وکړي دا 2 غوټې ایله شي،
چې منځو کې انحلت العقد كلها فاصبح طيب النفس نشيطا د ټولي غټي لشي په داسې حالت کې د انسان سبا کې چې د نفس د شیطان د تلاعب او لوبو نه پاک وي او بالکل هر عبادت ته چست او تیار وي او که داسې نه اصبح خبيث النفس کسلان د په داسې حالت کې سبا کې چې خبيث نفس وي او هر عبادت ته املا ماتي دا موږ باندې ځکه بوج دی زما خوږو ورونو تاسو وکئ التزام سره د دې ښکلي عبادت اهتمام وکئ چې د عبادتونو په خوندونو پوه شو څنګه باغ انسان له عبادت خوند ورکړي نبی علیه السلام په وړاندې د یو انسان تذکره وشو ویل دا د بیګانه اوده شي او سار راپاڅېږي دا د صحابو په معاشره کې د تعجب خبره وه چې یو انسان د شپې نه اوده شي او سار راپاڅېږي د شپې څه وخت د الله بندګۍ له نه ورکوي د الله نبي د هغې نه هم سخته خبره وفرمایله او ویې فرمایل چې ذاک رجل بال الشیطان فی اذنه او فی اذنیه د دې په غوږونو کې شیطان بول کړی دی ځکه نه پاسېږي څنګه د رب کائنات دا د ترحم او دا د برکت او د خیر نه ډک آوازونه کېږي چې څوک نشته چې زما خپل حاجت وغواړي او زه د هغې حاجت پوره کړم څوک نشته چې په ګناهونو باندې خپېمانوي ما ته راپاڅېږي او استغفار وغواړي توبه وباسي زه ګناهونه معاف کړم هل من مکروب فیکشف عنه د چا په زړه کوم غم نشته غم چې ما ته راپېښ کړه او غم یې لرې کړم غمونه ولې نشته سینې مو د غمونو کټوی دي غوټ کېږي خو شپه مو په لهو لعب شوګیر کړې ده په شپه کې دنیا پسې منډې والې دي د دنیا حسابونو موږ دې وخت ته نه یو پرېښي شپه مو په غفلت تېره کړې ده اوس داسې ښکلې بندګي توفیق الله موږ له چرته راکوي د بعضو سلفو نه منقول دي چې د هغې نه پوښتنه وشوه چې جناب زما ښه شوق کېږي تهجدو ته خپل اوبه ځان ته تیار کړم مسواک کېږدم چې زه به راپاسم او تهجد به کوم خو زما ته توفیق نه میلاویږي وجه څه ده هغه ورته وفرمایل چې انک مقبول قد قبلتک خطیتک بنیادی وجه دا ده ته ټوله ورځ د الله رب العالمین نافرماني کې دروغ وې د نظر ګناهونه شته د غوږونو ګناهونه شته غیبتونه دي قسم قسم معاشره د فساد سره ده دې ګناهونو ته تړلی یې تړلی ته به څنګه پاسېږي یو بل روایت کې هم داسې راځي د بعضو سلفو نه داسې مخمر دي چې لا تعصیه بالنهار فیقیمک باللیل د ورځې د الله نافرماني مه کوه چې د شپې د تهجدو ته راپاڅئ ځکه دا یو عزت دی یو شرف دی دا الله خاصو بندګانو له ورکوي که دا نعمت الله درکړی نو لاک لاک شکر وباسه او په دنیا کې بل نعمت پسې مه پسخېږه په رب العالمین قسم چې د داسې نعمتونو نه ښکلې نعمتونه نشته دا د دنیا معمولي نعمتونه دا خو یوه نشه ده لږ ساعت معمولي غونته کې وقت فایده ده دا هغه سرمایه ده چې د دې فایده هم دنیا کې انسان ته ملاویږي او هم آخرت کې زما خوږو وروڼو ما دا عرض کوو چې د الله نبي وایي چې کوم انسان تهجد ته پا نسیږي د دې انسان په غوږونو کې شیطان بول کوي هغه نوجوانان چې هغوی ټوله شپه په فسق و فجور باندې تېره کړي لهو لعب باندې تېره کړي ګیمونه ویډیوګانې او فیسبوکونه او ټیک ټاک یې وکړي او هغوی بیا د سحر مانځه ته هم راپا نسیږي سرې سترګې راپاڅېږي کله مور ته کنځل کوي کله خور ته کنځل کوي کله پلار سره پنجه وایي کله د ورور سره پنجه وایي وایي خبرې مې په دماغو بدې لګېږي ستا دا خبرې په ما ګنده لګېږي وایي ما ته خبرې مه کوه د رښتیا وایي ټوله شپه شیطان د دوی په غوږونو کې بول کړي دي هره خبره چې غوږ له ورځي دماغو ته ګنده پاس کېږي په خپلو بچو رحم وکئ دا قیمتي وختونو نه خبره کوي خیر مجلسونو نه راولئ تر څو پورې چې د خیر مستحق وګرځي او ستا هم قدر وکړي او ځان له هم د آخرت سرمایه جوړه کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې عبادت یو څو ښکلې فایدې بیانوي فرمایي علیکم بقیام اللیل
فإنه دأب الصالحين من قبلكم تهجد پابندۍ سره کوئ دا یوازې د دې امت صالحین نه څومره چې مخکني نیکان تیر شوي دي دا د نیکانو لباس دی د نیکانو زینت دی د نیکانو ډول دی دویمه فائدې ذکر کوي چې ومنهات للاسم د دې په وجه انسان د ګناه نه بندېږي که سړی غواړي چې خپل ټول اندامونو ته هتکړۍ واچوي ګناه نه پې ځان رابند کې تهجد د انسان د ټولو اندامونو پابند جوړونکی عبادت دی ومنهات للاسم دریم ومطردة للشیطان که یو سړی دا غواړي چې شیطان نه زه محفوظ شم د تهجدو په وجه محفوظ کېږي ځکه دا شیطان شړي او دریم ومطردة للداء عن الجسد هغه لا علاج بیماریانې چې ډاکټرانو جواب کړی چې ستا علاج نشته زمونږ په قانون کې زمونږ په اسپتالونو کې ته دا وخت لږ قیمتي کا دا د رحمتونو او برکتونو د نزول وخت قیمتي کا دا بیماریانې به دې د بدن نه ختم شي علاوه د دین هم امام ابن قیم رحمه الله فرمایي وایي د رزق د پراخۍ او څو ښکلي اسباب دي یو د هغې نه د شپې تهجد منځ کول دا د رزق د فراخۍ یو بهترین سبب دی دویم د قرآن کریم تلاوت کول ځکه قرآن د هغه برکتونو کتاب دی چې دنیا کې ورسره چا مینه کړې ده د دنیا عزتونه هم ګټلي دي او د آخرت هم او دریم د خپل ګناهونه مخې ته ږده او توبې وباسه